حکمتیار د دوحې درېیمه غونډه د بن ناکامۍ تجربې تکرار دی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جون پر 13 او د جولای پر 1 نیټه دوحه کې د 2 ورځني دوحې درېیمې غونډې جوړېدو ته په غبرګون کې په خپل ایکس لیکلي د دوحې درېیمه غونډه د بن ناکامۍ تجربې تکرار دی چې هدف یې د یو بل بینن سوا او اخضر ابراهیمي ټاکلی دی. نوموړي وړاندې زیاته کړې دا به د امریکا د خوښي شخص وي او ماموریت به یې د هغو هیوادونو ترمنځ همغږي وي چې د افغانستان په پیښو کې دخیل دی. په ورته مهال حکمتیار وایي د افغانستان د اوسني بحران حل له ټولشموله حکومت پرته امکان نه لري، خو له ټولشموله حکومت څخه د دوی تعریف هماغه دی چې په بن کې د حکومت جوړولو لپاره درلود. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې شوی خبر. تر بیا خیر چارې ښه وخت.